میخانه کاج خبرو کې ویل چې کورنۍ نالوستې د خود خپل لونو د زده کړو لپاره شپه او ورځ په ځان یې وکړي. خپل روزانه کوي خو په لونو زده کړې کوي او هیله لري چې په راتلونکي کې به ډاکټر شي. او 12 کیلومتره لرې راځي موټرسایکل باندې راځو. نو زما خواهش دغه ده چې د آینده دپاره ډاکټر شي. موږ خو په دې شبخانه کې ډاکټر نه لرو په دې ولایت کې. دا کوشش به زه کوم چې دوی ډاکټر جوړ شي انشاءالله. دا زما وعده ده. د میخانه کالور هم د خپل پلار په خراب اقتصادي وضعیت خواشیني ښیي او غوښتنه کوي چې د خپل کور خوا کې د ورته ښوونځی جوړ شي تر څو دوی له لرې تګ څخه خلاص شي. نن مې روزۍ ده د میخان لور یم. موږ له ډېر لرې مځکې چې راځو. غوښتنه مې دا ده چې ورې مکتب جوړ شي. او روزانه تاسو ګیز له مال راځي ستړي ګیا او ډېر ستړي زه دغه ته کله ناوخته رارسېږو کله د وخته رارسېږو. پکتیکا کې د سویډن مؤسسې استازی سیف الرحمن شهاب هم د میخانه کا هلې ځلې وستایلې او زیاتوي چې میخانه کا اتل دی. د په دغه شرایطو کې په داسې یوه سیمه کې چې هلته لا هم د نجونو د زده کړو په برخه کې محدودیتونه موجود دي. خلک دې ته واداره نه دي چې دوی په خلاص زړه باندې هغه شرایطو ته په کتو باندې خپل لورانې خپلې خویندې مکتبونو ته ولېږي او هغه درس ورباندې ووایي. خو میخانه کا د ټولو ننګونو ته ولاړ دی. د یادونې وړ دی چې لا اوس هم په دې ولایت کې د میرمنو په وړاندې د زده کړو په برخه کې پراخې ستونزې پرتې دي.